شکرۍ ده او ټوکرۍ شکور او کټوۍ منګی پخوانۍ هغه د سکرو تو خاورین لوښي مسي لوښي پخواني ساعتونه. السلام علیکم ملګرو، ستړي مه شئ، په خیرونو خدای مو ښه لره، خوشحاله اوسئ. تقریبا هغه د پسرلي دویمه میاشت روانه ده. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ د ګردي غوث په کلي کې تاسې له یوه خوندور فعالیت نه خبروم. ممکن په تاسې هم ښه ولګېږي. دغه ودانۍ چې تاسې ته ښکاري دا د ګردي غوث په کلي کې د یو قومي مخور لخوا یو عامه کتابتون جوړ شوی دی چې نږدې 3000 جلده کتابونه پکې دي او هر څوک کولی شي دې کتابتون ته راشي، دلته مطالعه وکړي او د مطالعې تر څنګ کولی شي چې دغه فضا که تاسې ته ښکاري ډېر خوندور موقعیت دی، ډېره شنه فضا یې برابره کړې ده. کولی شي له همدې کتابتون نه کتابونه واخلي او په دغه ځای کې ښه په شوق او ذوق سره دغه ساحه ته تاسې ته لږه نور هم نږدې کړمه چې ویې ګورئ، په دغه ځایونو کې خپله مطالعه وکړي او د خپلې خوښې کتاب له ځان سره واخلي. د دې تر څنګ له همدغه کتابتون نه په استفادې کولی شي چې کتابونه ځان سره کور ته هم یوسي او هلته یې مطالعه کړي. راځئ په دغه کتابتون کې یو بله جالبه خبره هم شته دی، له هغې نه هم تاسې خبرومه، نو له موږ سره اوسئ. مې تاسې ته وویل ملګرو چې دلته یو بل حیرانوونکی څه هم شته دی چې تاسې په دې کتابتون کې موندلی شئ. هغه دا دی چې تاسې ته ښکاري پخواني یادونه، هغه څوک چې عمر یې له 15-20 کلو اوښتی وي ممکن دغه ټیپونه او دغه راډیوګانې چې دلته تاسې ته ښکاري دا به یې خامخا په ذهن کې راګرځي. تاسې ګورئ پخوانۍ توره، دغه راز خاورین لوښي مسي لوښي پخواني ساعتونه، پخواني چراییز ټوپک ورته وایي، نه پوهېږم، زه په دې برخه ډېر معلومات نه لرم، خو دغه شیان ماشاءالله ښه ډېر دي پکې. لاټین تاسې ګورئ، ځینې خلک ورته لاټن وایي، ځینې ورته لاټین وایي، پخواني څراغونه او کوزې پخوانۍ. دغلته که تاسې ته ښکاري موږ ورته پیټار وایو، ډوډۍ چې پکې ساتل کېږي، شکرۍ ده او ټوکرۍ شکور او کټوۍ منګی پخوانۍ هغه د سکرو تو او دغه هغه د څراغ په حیث لمپه به موږ یې وخت ورته ویله، نه پوهېږم چې تاسې به ورته څه وایئ، پکې او نور پخواني توکي. ډېر 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 جالبه شی چې سړی ورته راشي پخواني ژوند ته یې وړي. منداڼو هم دلته تاسې موندلی شئ. دغه شان ډېر نور شیان دي او دا د دې کتابتون هغه منځنی